امیر کروړ سوري د امیر پولاد سوري زوی د شنسب سوري لمسی او د خرنګ سوري کړوسی دی چې د سور لزوزات څخه دی او په خټه سحاق یا ساک دی. امیر کروړ سوري په 956 زیز یعنی عیسوي یا 119 یونیز یا هجری کال د غور په مندیش کښې امیر سو. کله چې ابوالعباس صفا د امویانو یعنی بني امیه سره جنګونه کول او ابو مسلم خراسانی هم ملګری وو، نو امیر کروړ هم مرسته ورسره وکړله چې په میړانه یې ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. شیخ کټه متیزی غوریاخیل په خپل پډي یعنی کتاب لرغوني پښتانه کښې د تاریخ سوري څخه چې په بالشتان کښې موندلی او کتلی وو نقل کوي چې امیر کروړ سوري د غور په منجیش کښې امیر سو او د جهان پهلوان یې باله. امیر کروړ د غور کوټونه ونیول او تر هرات، جرم، بامیان، تخار، بالشتان، خیسار، تمران ماڼۍ او برکوشک پورې سیمې یې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او د دغو سیمو امیر و. د دوبي یعنی اوړي په موسم کښې به امیر کروړ په خپله ماڼۍ کښې د زمینداور اوسېدی چې دغه ماڼۍ کټ مټ د مندیش په شان وه او هلته به یې انندونه او ښکار کاوه. د کروړ معنا سخت او قوي ده. امیر کروړ دومره قوي، غښتلی او ځواکمن و چې په یوازې تن به له 100 جنګیالیو سره جنګېدی، نو ځکه وګړو د جهان پهلوان په نامه باله. امیر کروړ د پوشنج په جګړه کښې نورې سیمې هم ونیولې او په یو ویاړنه کښې ځان د نړۍ اتل وګاڼه. امیر کروړ نړۍ پهلوان په 900 زیز کال یا 154 یونیز یعنی هجری د پوشنګ په جنګ کښې ووژل سو او پر ځای د زوی ناصر پاچا سو او د غور بست او زمینداور پر ځمکو خاوند سو. امیر کروړ د پښتو لړایزو یعنی حماسي ریښینو یعنی شعرونو سټه ایښودونکی دی. د قدیمترینه او خورا لرغونې ریښه یعنی شعر هغه ویاړنه ده چې محمد هوتک په پټه خزانه کښې په لاندې ډول خوندي کړی دی. دی وایي زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نسته، په هندو سیندو پر تخار او پر کابل نسته، بل پر زابل نسته له ما اتل نسته. غشي د منمیزي برېښنا پر مرسمونو باندې په ژوبله ینم یرغالم پر تښتېدونو باندې، په ماتېدونو باندې له ما اتل نسته. زما د بریو پر خول تاویږي هسک پنمنځو په ویاړ، د آس له سومې ځمکه ریږدي غرونه کاندم لتاړ، کړم ایوادونه اجاړ له ما اتل نسته. زما د تورې تر شپو لاندې دي هرات او جرم، غرجو بامیانو ته خار بولي نوم زما په ادم، زه پیژندوی یم پر روم له ما اتل نسته. پر مرو زما غشي نولي ډارې د شن راڅخه، د هریوا د رود پر سندوزم تشتی پلن را څخه،
رپي زړن را څخه لما اتل نسته د زرنج سوبه می د توري په مخسر وکړه په باداري می لوړاوي د کول د سر وکړه ستر می تربور وکړه لما اتل نسته خپل وګړو لره لاور پیرزوینه کوم دوی په ډاډې نه ښه بامم ښه یې روزنه کوم تل یې ودنه کوم لما اتل نسته پر لویو غرو مې وینا درومي نه په ځنډو پټال نړۍ زما د نوم مې بولي پر دریز ستایوال په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نسته او زه یم زمری پر دې نړۍ لما اتل نسته او په هندو سیندو پر تخار او پر کابل نسته بل پر زابل نسته لما اتل نسته داوه د امیر کروړ پیژندنه او ډیره مننه